سلامونه جوړ تازه. د آی پی ایل د 2015 کال سیالۍ پیل شوې او په لومړۍ لوبه کې بنګلور د کلکتې لوبډلې ته ماتې ورکړه. مینوالو ته یې مبارکي وایم. د لوبې تر پیل مخکې په افتتاحي مراسمو کې ځینو مشهورو هندي هنرمندانو هنرنمایي وکړه. تر هر څه مخکې د هند ملي سرود وغږول شو او له دې لارې د ادن ګارډن په میدان کې لسګونه زره راټولو شوو نندارچیانو ته او همدغه راز هغو میلیونونه هندیانو ته چې په تلویزیون کې دا مراسم لیدل، دا خبره ور یاده کړه چې که په آی پی ایل کې هره لوبډله لوبه ګټي، که د بنګلور لوبډلې ګټي، که د کلکتې لوبډلې ګټي، که د ډیلي لوبډلې ګټي، که د حیدرآباد لوبډلې ګټي، که د ګجرات یا بله هره لوبډلې چې ګټي، نو ټوله ګټه د هند ده. رښتیا هم همدغسې ده. د دې ورأخوا د هند مشهور سینمایي ستوري شاروخ خان چې د کلکتې لوبډلې مالک هم دی او د هند او د نړۍ مشهور سینمایي ستوری هم دی. هغه هم په سټیج باندې راغی او هنرنمایي وکړه او د هغه د خپل هغه مشهور فلم پټانس ځینې مکالمې هم په سټیج باندې بیا تکرار کړې او د ویرات کوهلي سره یې خبرې وکړې او د خپل لوبډلې یو لوبغاړي سره یې خبرې وکړې. د هغه مکالمه چې د پټانس په فلم کې ډیره مشهوره شوې وه، هغه مکالمه یې بیا تکرار کړه او هغه داسې وه چې که تاسو د پښتنو په کور کې میلمانه کیږئ نو پښتانه مو په خوښۍ سره هرکلی او میلمه پالنه کوي. شاید د دې خبرې یو هدف یې دا وي چې د بنګلور لوبډله د دوی کور ته ورغلې وه، کلکتې ته ورغلې وه، دوی به میلمه پالنه کوي. په فلم کې چې ده دا ډایلوګ کارولی، هلته صحنه داسې وي چې د ده مخالفین د ده دښمنان د ده کور ته ورځي او بیا دی پاڅېږي خپل مخالفین ماتوي. مګر دلته خبره برعکس شوه، بنګلور میلمه و خو کلکتې لوبډلې ته یې ماتې ورکړه. په هر حال دا د افتتاحي مراسمو یوه عمده برخه وه او د ده دا خبره بیا هم په سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو کې ډېره خپره شوې ده. ویرات کوهلي ته د یاد یوه جایزه ورکړل شوه. دا جایزه د آی پی ایل په 18 سیزن کې د ده د لوبېدو له کبله ورکړل شوه. څه معنا؟ دا معنا چې د آی پی ایل له پیل نه راهیسې ویرات کوهلي په همدغه سیزن کې لوبېږي، په آی پی ایل کې لوبېږي او همدغسې دا لوبې روانې ساتلې دي. او جالبه خبره دا ده چې د 2015 کال آی پی ایل لیګ د آی پی ایل 18 سیزن هم دی. نو دا ویرات کوهلي او مینوالو ته د مبارک وي او دا لوبغاړی ډېر عجیب دی او په دې هیله چې د هند د کرکټ لپاره، د نړۍ د کرکټ لپاره دی همدغسې صحتمند واوسېږي او همدغسې لوبې دې روانې لري. ښه، د بنګلور او د کلکتې په لوبډلې کې د لوبې په اړه که وغږیږو، اجنکا ریحاني چې د کلکتې لوبډلې کپټان دی، لومړی لوبغاړی شو چې د 2015 کال د آی پی ایل لیګ په لومړۍ لوبه کې پاندوسیزه کوي خو لوبه یې وبایلله. بیا هم د ویرات کوهلي خبره که کوو، ویرات کوهلي لومړی لوبغاړی شو چې د خپل آی پی ایل په 18 سیزن کې د آی پی ایل په 18 سیزن کې 50 کوي او د لوبې تر پایه درېږي او نه سوځېږي. دا دې هم ورته مبارک وي. د افغان مینوالو لپاره پکې جالبه خبره دا وه چې رحمان الله ګربز په دغې لوبې کې نه و. رحمان الله ګربز د کلکتې د لوبډلې لوبغاړی دی او په تېرو سیزنونو کې هم د دغې لوبډلې لپاره لوبېدلی او ځلېدلی دی. د ګربز په ځای د جنوبي افریقا پخوانی لوبغاړی کوینټن ډیکاک ولوبېده. دی هم کیپر دی او هم اوپنر دی او هم چپلاسی تیز توپ وهونکی دی. مګر نن ونه ځلېده او 4 منډې وکړې او دا د کلکتې د لوبډلې لپاره لومړۍ لوبه وه. په هر حال چې زموږ ګربز پکې نه وي نو موږ هم د کلکتې په ماتې باندې نه خفه کېږو. شخصا زه خفه شوی نه یم. د آی پی ایل په دویمه ورځ 2 لوبې دي، د راجستان رایلز او د سنرایزر حیدرآباد او د چینی سوپر کینګز او د ممبئی انډینز لپاره. د افغانستان د کرکټ مینوالو ته په دې کې څه دي؟ په دې کې یوه خبره دا ده چې 3 افغان لوبغاړي په دغو لوبډلو کې لوبېږي. فضل الله فاروقي د راجستان رایل سره لوبېږي، مجیب الرحمن ممبئی انډینز سره لوبېږي او نور احمد لکنوال چې هندي رسنۍ کوهي نور هم بولي، هغه د چینی سوپر کینګ سره لوبېږي. زما هیله دا ده چې دغو افغان لوبغاړو ته چانس ورکړل شي چې د دوی له برکته او د دوی له کبله موږ هم د آی پی ایل لوبې تر پایه پورې وګورو. په هغو لوبو باندې بیا په هغه وخت کې خبرې کوو. مننه.